अस्सलाम वालेकुम हिकमतुल्लाह पाक स्टेट्स तराजु शोको कांग्रेस 1885 کې د کانګرس د جوړېدو مین وجه څه وله د کانګرس برټیش کمیټي جوړه کله چې تاسو چې انویسټیګیشن وکړي چې د وار اف انډیپندنس مین وجه څه وله نو کانګرس کمیټي جوړه کله د چې د دې ریپورت راوړي چې د مین ریپورت تیار کړي چې مین وجه څه شول چې دا چې وار اف انډیپندنس یا میوټینی وسوله یعنی ازادي جنگ بغاوت مین وجه څه وله نو هغه ریپورت تیار کړ هغه دا ویل چې دا کوم برټیش چې کوم انډین مسلمانز او هندوز ولو هغه د ایست انډین کمپنی د سختو پالیسي د وجه تنګولو نو ځکه په دې وجه باندې د خلکو بغاوت وکړي نو بیا د برټیش ګورنمنت دا یو ډیسیژن واخیست چې بای یو پولیټیکل پارټي به جوړو چې هغه ما یو لیمیټډ ریپرزنټیشن او برټیش او انډیز تور کې او فیوچر کوم بغاوت هغه ودرې وي او په انډیا کې یعنی په برصغیر کې امن راسي نو دغه لپاره تقریبا 72 ډیلیګیټس کمیټي جوړه سول چې پچی کې کړ 54 شولو هغه هندوز ولو او دوه دنه چې مسلمانانو ول دا د ایلن اوکټیوین هیوم په سربرازي کې ایلن اوکټیوین هیوم چې دا چې برټیش سیول سروینټ ولو نو د کانګرس جوړ شو په 1885 کې اول صدر شولو او چندرا بنرجی وو اول پریزیدنت چې ولو د کانګرس ته وو هغه چې چندرا بنرجی او ایلن اوکټین هم چې هغه د کمیټي چې کوم 72 کمیټي ممبر چې کوم کمیټي جوړ سول چې هغه د پولیټیکل پارټي لانچ کوله دغه د کمیټي پریزیدنت ومنګر چندرا بنرجی چې ولو هغه د کانګرس پریزیدنت ولو یعنی د دې مین وجه چې شوله اوبجیکټیو چې د کانګرس د جوړېدو د مین اوبجیکټیو دا ول چې فیوچر ریوولټس پریونټ کی او انریسټ کوم چې د امن راولي یعنی د امن لپاره کار وکړي بیا په پارټیشن اف بنگال ترازو پارټیشن اف بنگال په کوم ټیم په 1905 کې بنگال تقسیمېدی دغه سمخ کې په 1899 کې لارډ کرزن د کوم وایسرای ولو هغه د بنگال کوم ټیم د دوره وکړه او بیا په 1872 کې کوم ټیم په اړیسا کې کوم خوشحالي رااله نو هغه لارډ کیمبل چې هغه ته تجویز او برټیش ګورنمنت ورکړي چې بای بنگال دومره غټ ایریا او دومره زیات پاپولیشن تقریبا 78 میلیون پاپولیشن دی دا دومره پاپولیشن دی یا 6 लाख एकड़ ایریا ده دا دومره زیات پاپولیشن دی دا چې تاسو سره تقسیم کړي نو چین کې په هغه ټیم کې حالات نو برابر یعنی 1899 کې او په 1872 کې حالات په دی وجه سازګار و چې کوم ټیم وار اف انډیپندنس ویول او د بغاوت نور امکانات ول نو ځکه برټیش ګورنمنت دا فیصله نګلیکټ کړه نو په 1905 کې کوم ټیم حالات سم سول دی خلکو برټیش بیا فیصله وکړه چې برټیش تقسیم کې په ایست بنگال او په ویست بنگال کې د تقسیمېدو مین کو وجوهات څه ول اوله وجه دا غوله چې د بنگال ایریا ته تقریبا 6 लाख एकड़ ول بیخي به انتها غټ ایریا و دویمه د آبادی دومره زیاته ول چې دا پر وځي باندې د دې انفراستراکچر د دې د هیلث د دې د نور پالیسیز د امپوز کېدو د لپاره چیلنجز ډیر زیات وو وجه چې شول د پاپولیشن وجه دویم په 1872 کې کوم ټیم په اړسا کې کوم خوشحالي رااله بي یو وجه دا ول دویم دا ول ایریا 1 लाख 91 سکوير مایلز چولو دا ایریا ول یو بل مین وجه چول اډمنسټریټیو پالیسی لکه ستکه مخ شوس ماته ته ویل چې بای اډمنسټریټیو پالیسی سم مراد حالت داغو د هیلث فیسیلیټیز کوونګه انفراستراکچر وغیرہ ور کوونګه دا پری وجه اډمنسټریټر کول بیخي ګران وي یعنی هندل کول یا کنټرولول ډیر زیات ګران وي پاپولیشن دومره زیات انتها د سنټر سره بنگال ډیر لري او د بنگال خپل ایریا بیخي زیاته دا مین وجوهات د پارټیشن اف بنگال بیا چې کوم ټیم بنگال تقسیم سو په ایست بنگال کې په ویست بنگال کې ایست بنگال چې تقریبا 1,6540 سکوير مایل ایریا رااله په دې کې مسلمانان په میجارټي کې وي یعنی اکثریت و هندوان چې سول په ماینورټي کې رااله یعنی اقلیت کې ویست بنگال په ویست بنگال کې ایریا چې سوا 1,41,580 سکوير مایل
په دې کې هندوان شو په میجورټي کې سو په اکثریت کې سو مسلمانان په چیس سو په اقلیت کې سو نور اکشنز دا مسلمانانو ویلکم کړي په دې وجه چې کړه بنگالو په دې کې د مسلمانانو میجورټي چې ولا هغه مینورټي او مسلمانان میجورټي کې نو هندوان په میجورټي کې نو د مسلمانانو ډیر خوشاله سو کم از کم په ایست بنگال کې خودي ته میجورټي ملاو سو کنه خو یو هندوانو چې دی په دا باندې خوشاله نو بلکې دا ورځ غوښتل وکړل چې باید د بلیک ډے د تور ورځ زموږ پر تاریخ کې چې بنگال ډیوایډ کې تقسیم کړي د سودشي موومېنټ شو کې سودشي موومېنټ یعنی سیول ډیسوبیډینس شو کې بایکاټ وکړي د بریټیش د ګوډس د کپړو سره وکړي یعنی هر پروډکټ چې د بریټیش د ول دغه بایکاټ وکړي هغه په دې وجه باندې وکړي د هندوانو دا سوچ چې بای چې یو بنگالو هندوان شو په میجورټي کې وو مسلمانانو په مینورټي کې وو د هندوانو یو اثر رسوخ چلی دی نو اوس چې کوم ایست بنگال چې جلا سلو په ایست بنگال کې مسلمانانو په میجورټي کې سلو زموږ چې هندوان چې په میجورټي کې هغه په مینورټي کې سلو یعنی په ایست بنگال کې مسلمانانو ته سټانس ملاو سلو په دې وجه باندې د خلکو بیخي د تقسیم بنگال مخالفت وکړي نو بیا لارډ کرزن چولو هغه لاړی بیا په 1912 دسمبر په 1911 کې چې لارډ هارډینګ وایسرای ولو دا بنگال چې ولو هغه انولمنت وسله بنگال برته منسوخه کړي تقسیم شمله ډیپټیشن ترازو په 1906 کې 1 اکتوبر کې په 1906 کې چې کوم ټیم مسلمانان په داسې باندې خبر سول چې بای یو نو منټو راځي چې هغه په الډي په کینیډا کې وایسرا په څو ډیر تجربه کار دی او لیبرل ګورنمنت هم دا کوشش کوي چې نوی ریفارمز راولي نو یو 35 ممبرز کمیټي جوړه سول چې سر آغا خان دغه یو پریزیدنت ول نو دا ور د منټو سره ملاوس لارډ منټو سره ملاوس ولارډ منټو دا ویلې چې بای خپل ډیماند جوړ تکشې شو ایشوز جوړ تکشې شو په مثال په توګه د سپریټ الیکټروډز خپل سپریټ ریپرزنټیشن په یونیورسيټیز کې په کورټس کې په کالجز کې چې موږ دا ریپرزنټیشن نکړو نو لارډ منټو ورته ویلې چې تاسو چې کم ډیماند دا بالکل لیګل دي زبر د برټیش ګورنمنت مخ ته اساسو ډیماند زې ان شاء الله تعالی چې کم نوی ریفارمز راځي په هغه کې تاسو دا کم ایشو شي دی هغه به اډرس نو ډیماند زدا و چې مرته سپریټ الیکټرز راکې مرته په یونیورسيټي سندیکیټس کې ریپرزنټیشن راکې په اسمبلیز کې ریپرزنټیشن راکې په کورټس کې ریپرزنټیشن راکې نو چې کوم ټیم منټو مارلي ریفارمز اناونس لو په هغه کې د مسلمانانو تر ډیره حد پورې چې کوم ایشوز هغه اډرس لو خاص کر کې د سپریټ الیکټرز رزلټ دار علی لک شریف الدین بیا د کولکتا جج هم سودا یو مین اگزامپل دی د شمله ډیپټیشن یو کامیابی دا وجم ګڼل کیږي منټو مارلي ریفارم سره راځو بیک گراوند دا چې کوم ټیم منټو شمله ډیپټیشن د منټو لارډ منټو سره ملاو سو نو څو بعد چې هغه د اشورنس ورکړي چې مرته د چنوي ریفارمز کوم راځي پاکستان ایشوز ممبر ډیسکو نو منټو مارلي ریفارمز اناونس له 1909 کې منټو چې ولو گورنر جنرال ولو د انډیا دا جان مارلي چې ولو هغه د یو کې منسټرز ولو ټو انډیا نو په دې کې درې شو شول هغه اډرس ولو نمبر 1 اول دا کې سپریټ الیکټروډز ریپرزنټیشن مسلمانانو ته ورکړي کڅل لیمیټډ هم خو موږ د مسلمانانو لپاره د پاکستان موومېنټ کې یو ټرنینګ پوینټ یو ډیر اهم ورځ ولا چې په دا ټیم کې مسلمانانو ته یو سپریټ الیکټریشن یا د جداګانه انتخابات حق ورکول سول دویمه خبره ده د کوم نمبرز دی په لیجسلیټیو کونسل کې هغه زیات کولو په لیجسلیټیو کونسل کې چې کوم ممبرز دی هغه زیات کو په غټ صوبو کې 50 ریپرزنټیټیوز کولو او پښنی صوبو کې کولو 30 کولو او دریم دا غشي ومنل سول اډرس ول چې په انډین ایڈمنسټریټیو کونسل کې و انډین ته ریپرزنټیشن ورکړي نو دا د منټو مارلي ریفارمز یو درې مین پوینټس چې هغه تاسو سره ډیسکس کو کچون کې د دې د منټو مارلي څخه ډیفیکټ سمول یعنی مطلب ډیفیکټ څه ده چې اسمبلی په د اسمبلی نه چې کوم د لیجسلیټیو کونسل ممبر چې کوم هغه شول پر ګورنمنت باندې کریټیسایز یا تنقید نس کولای د دې سره پاور به خډیر کمولو با پروینس د کوم اسمبلی چې ولې د ایگزیکټیو کونسل ممبر چې د اسمبلی چې کوم ممبر شول اسمبلی چې ولې دغه کوم اتھورټی ول هغه د ایڈمنسټریټیو گورنر لاندې ولا او بل یو دا شی ول چې پروفیشنل اسمبلیز چې ول هغه د فدرل ګورنمنت لاندې کار کوي او دوی خپل لیجسلیشن کولای یو کم د امندمنټس نو سره وصلای په کانسټیټیوشن کې نو ځکه مطلب کڅ لیمیټډ هم خو بهرال د مسلمانانو لپاره یو ټرنینګ پوینټ چې د سپریټ الیکټروډز او سپریټ ریپرزنټیشن په یونیورسيټي سندیکیټس کې یا په کورټس کې د مسلمانانو لپاره یو کامیابی اوله سړی و راځو لکنو پکته
لکھنؤ پیکټ په 1916 کې اوس لکھنؤ پیکټ په کوم وجه ورته کیږي هغه لاندې ورته ولیکو. مین فیکټرز د لکھنؤ پیکټ څه دي؟ مین وجه دغه شی ده چې ټو ګیټ سیلف ګورنمنت اینڈ رائټس وګړي. لکھنؤ پیکټ په شاته وجوهات څه ولو چې دا پیکټ ساينس ولو. اول ورکه هندوانو که کانګرس یا که مسلمانانو ولو یا مسلم لیگ ولو داغه د کوشش ول چې بای موږ سیلف ګورنمنت غواړو. سیلف ګورنمنت دا دی چې مطلب ګورنمنت سیلف ګورنمنت چې بایز چې اډمنسټریټیو چې سوري چې کوم لیجسلیټیو کونسل وي داغه خپل پاور وي داغه خپل د لیجسلیټیو اتھارټي وي یعنی هغه به د فدرال ګورنمنت لاندې دونګي زیات اختیار لاندې ډومیننسي به نه وي د فدرال ګورنمنت نو هغه خپل سیلف ګورنمنت غوښتي. بیا په پولیټکس کې ملت چینجز رالو هغه تر کم چینجز رالو لکه مخکې چې د بنگال په انولمنت او بنگال یعنی د بنگال د تقسیم د منسوخیدي مخکې چې ول د برټیش لویالټي او خواته ډیر زیات ټیلټولو منګر چې کوم ټیم بنگال منسوخي وسول انولمنت او بنگال وسول نو د دې معلوم چې برټیش د ګرد عمر د کانګرس په حق کې فیصله کوي نو ځکه دی واجب باندې د مسلمانانو کرکه د برټیش څخه پیدا سونه کوشش دا وکړي چې بای بالا به د چش سره کو بالا برازو د انډیا سره د کانګرس سره بناسته کو د غو سره په ګډه باندې د دې مسایلو حل را باسو. او یو خبر هغه دا مولا بیا دویمه خبره ده د انولمنت وسو درېمه ده چې د مسلم آل انډیا مسلم لیگ دا یو ډیماند مول شي بای چې کوم موډل ایجوکیشنل کم کالج دی ام او ای کم کالج دی هغه اپګریډیشن نه ورکوي چې هغه یونیورسيټي کړي ولای نو د دې د ډیلی د وجوم د برټیش سره ډیر زیات نفرت او کرکه پیدا سول. نو بیا دغه وخت کې یو خبره یو پوینټ دام دی دریم پوینټ دام دی د دې مخ کې چې کوم قائد اعظم محمد علي جناح هغه چولو امبیسډر اف مسلم هندو یونایټي ولو نو د قائد اعظم محمد علي جناح ډیر زیات کردار او چې په 1913 کې کم ټیم مسلم لیگ جوائن کړي نو په 16 کې د ډیر سیاست سټرګل وکړي چې انډیا کانګرس او مسلم لیگ پر یو پلیټ فارم راولي او د دې کم جوائنٹ ایشوز دي هغه پر یو اتفاق باندې اډریس کړي. نو په دې وجه باندې دا یو موجوده د لکھنؤ فیکټ وشاته یو ایمرجنس اف نیو لیډرز یعنی نیو لیډرز امرال لکه نواب محسن ملک او نواب وقار الملک دا چې د امپریالیزم ډیر زیات خلاف ولو نو ځکه دا یو موجه کې د برټیش بجای اوس کانګرس ته چې ورکه فوکس ورکړي. او بل دویمه یو بل فاند دا دی ایفورټس اف هندو مسلم یونایټي دا بیرستر حاکم اجمل چې دا یو ایډیا ورکړه چې بای دا تاسو کانګرس او کم مسلم لیگ چې دا په شریک سره کې د پولیټیکل ایشوز او پولیټیکل سولوشن راو باسي نو په دې کې دغه شی چې د برټیش هم سپورټ کوي نو سوال دغه پیدا کیږي چې دا خبر اوس به څوک په ځین کې دا شی راځي چې دا خو د برټیش خلاف نو برټیش بیا ول سپورټ کوي چې انټي برټیش ول لکھنؤ پیکټ ولې داغه د سیلف ګورنمنت کانګرس او کم مسلم لیگ سیلف ګورنمنت غوښتي نو بیا برټیش ول سپورټ کوي. برټیش په دې سپورټ کوي چې کوم ټیم ورلد وار 1 چالو سو په 1914 کې نو دا خو د 1916 خبره ده نو برټیش هم غوښتل چې په سب کانټیننټ کې د انسرټینټی سچويشن یعنی حالات خراب نشي چې هغه برټیش خو یو په ورلد وار 1 کې مصروف دي برتانیا او برته په برصغیر کې داسې مسایل پیدا نشي چې د برټیش و فوکس توجه و دوه ځای یعنی و جنگ عظیم اول تمسي او برصغیر تمسي نو په دې وجه د امن غوښتي یو سولوشن غوښتي نو په دې وجه برټیش هم سپورټ چې تاسو کانګرس او مسلم لیگ پریوځي سرکشن ریسرچ کوم سولوشنز یو هغه برټیش ګورنمنت اډریسوي منګر د مسلم لیگ او د برټیش بیا دا یو سوچ دغه مول چې بای وسلا او د جنگ عظیم شو دی برټیش برتانیا دوری په جنگ کې مصروف ده نو وسته هر کم ډیمانډز وی ته ډیمانډز په مناله سي په کوم وجه باندې برتانیا نه غواړي چې د دې سوچ دوه ځای ډیوایډ سي صحیح سو نو په دې وجه باندې چانسز او میکسیمم گین هم ولو نو بیا یو کمیټي جوړه سول په دې کې چې تقریبا کمیټي چې جوړه سول په دې کې چې 60 چولو د کانګرس ممبرز او 40 په دې کې د مسلم لیگ کانګرس ممبرز نو کمیټي چې جوړه سول په دې کې د آل انډیا مسلم لیگ چې کوم پریزیډنټ او هغه بیرستر مظهر الحق او د کانګرس ته چولو اس پی سینا دا دوه پریزیډنټ ول ریپرزنټیټیوز ول یعنی د آل انډیا مسلم لیگ چولو بیرستر مظهر الحق د کانګرس ته چولو اس پی سینا ول نو دا کمیټي جوړه سول په 1915 کې په ممبئی کې
په 1915 په ممبئی کې دا کمیټي جوړه شوله. مختلف سیشنز یې واخیستو، پر دې باندې مختلف سجیشنز خلکو ریپرزینټ کوم، مسلم لیگ هم ریپرزینټ کولو او کانګرس هم ریپرزینټ کولو. نو بیا دا کمیټي چې جوړه شوله د مختلفه سیشن چې په ممبئی کې وکړو، څو ټیم بعد بیا په مختلفه په کلکتا کې سلیکشن سره مختلفه پروپوزلز کمپایل کړو چې کوم اپروډ سلو یعنی منځوري ورکړه. مسلم لیگ چې کوم پروپوزلز ول یا د کانګرس کوم پروپوزلز ول، نو دی په کلکتا کې په نیکسټ سیشن کې په کال کې په 1916 کې بیا هغه کمپایل کولو پروپوزلز، او په بل میاشت کې دا په نومبر سیشن سره په دسمبر کې دا کوم پروپوزل چې ولو هغه ساين کولو د کلکتا د په لکنو کې په 1916 کې په دسمبر کې پر هغه ساينس وکړو، اګریمنت وکړي. په دې وجه ودی ته لکنو پیکټ ول کیږي، یعنی دا پروپوزل چې ساينس ولو په لکنو کې په دې وجه لکنو پیکټ ته وایي. اوس راځو د دې مین کلاسز د لکنو پیکټ مین فیچرز او کلاسز سولو. اول کلاس دا سیلف ګورنمنت په انډیا کې وړ. دویم خبره ده د مسلم ریپرزنټیشن چې به هغه 1/3 په سنټرل اسمبلی کې لیجسلیټیو کونسل کې سپریټ الکټروډز فار آل وي، کاغه سیک وي، کاغه مسلمز وي، کاغه هندوز وي، کاغه کریسچنز وي. هغه یو خبره. دویمه چې کوم لیجسلیټیو کونسل ممبرز چې کوم دي هغه به 150 ته به د سترنت رسیږي، او 4/5 چې به کوم ممبرز به وي هغه به په لیجسلیټیو کونسل کې هغه به الکټ کیږي، او 1/5 شود بی نومینیټډ هغه به نومینیټ کیږي په اسمبلی کې. او بل مین کلاس چې دی نو یو بیل بم نه پاسیږي اف اپوزډ بای 1/4 کچيري یو بیل بم نه پاسیږي هغه ټیم کچيري په څلور کسانو کې یو سړی چې ریجیکټ کوي دا بیل بنه پاسیږي. د لیجسلیټیو کونسل چې کوم ټینور دی هغه به 15 کال وي اوټ اف ټوس کې چې کوم دوس کې د سټیټ چې کوم دوس کې سیکریټریز وي پاغه کې به یو چې وي انډین به وي، او پروینسز د میکسیمم اټونومي ورکول کیږي. یعنی دا مین کلاسز ولو چې د لکنو پیکټ مین کلاسز په دې کې به انالیسس د چشتي د دې پوزټیو پوینټس څه یعنی فیډبیک څه شو. نمبر 1 دا غدي چې فرست ټایم په هیستوري کې دا و چې هندوز چې ول د مسلم سپریټ آیډنټیټي چې ول هغه ایکسپټ کړه. دویمه خبره دا د سپریټ الکټروډز رائټس ته ملاو سلو، او د سیلف ګورنمنت سټپ فار سیلف ګورنمنت د سیلف ګورنمنت د پاره یو فرست سټپ اول سړی چې وخت وسول، او د مسلمو او د کانګرس په مابین کې چې د پولیټیکل اډوانسمنت ولو هغه ریپروچمنت وسلو، او میکسیمم اټونومي د پروینسز د پاره چې میکسیمم اټونومي ډیماند ولو هغه شیر دول سلو په دا کلاسز کې. او کراسي دغه کریټیسیزم چې شو په دې کې بعضی په دې باندې تنقید کولی چې په بنگال او په پنجاب کې د مسلم میجورټي په مینورټي بدل اسوله، او بیسیک چې کوم ایشوز دي د مسلمانانو د یا د برټیش ته یا د کانګرس د هغه نو کریزال هغه حل نه کړي. یعنی مطلب هیلث او انفراستراکچر سو نور د بیسیک نیسیسټیز او چیلنجز د ریسکېدو لپاره د ډیماند نه وکړو. او دویم خبره په دې کې ډاکټر اقبال دا خبره وکړه چې بای دا مختلف پر دې باندې تنقید وکړي چې بای لکنو افیکټ چې دی مختلف مذهبونو چې د مختلف ډیماند لپاره پریوځي سوي دي چې دا هیڅ کلم کامیاب کېدل نه شي. او جب کې د سید نور احمد بیا دا خبره کوله چې بای دا یو مختص دي دوا یو مختلف ور وبچ دي پریو زیرالو، او دا هیڅ کلم پریو ځای نه سکیدي څو ټیم د پاره به پریو ځای سي خو نور کل نه سکیدي. او دا خبره بالکل شته ولد چې د خلافت مومنټ بعد بیا معلومیږي چې مسلمانانو هندوانو هیڅ کلم بیا پریو ځای نه سره کړل، او خاص کار کې په نری رپورت کې به بيخي د کانګرس اصلي چهره ښکارا سي. راځو د مونټیګ چمسفورد ریفارمز ته په 1919 کې دا انټروډیوس سلو. نو برټیشم دا سوچ وکړي چې فرست ټایم په لکنو پیکټ کې چې مسلم کانګرس او آل انډیا مسلم لیگ پر یو پلیټ فارم باندې راغلي دي، نو د برټیش ګورنمنت هم دا سوچ وکړي چې راځي د خلکو ته ریلیف ورکو. نو دا چې کوم ډیماند زول پاره کې سم کلاسز ایډریس کولو، خو زیاته تر نو کې ایډریس مګر چې کوم ایډریس هم کو بالکل ډیر لیمیټډ ایډریس کولو. لکه مثال کے طور پر د انلارجمنت اف ایگزیکټیو کونسل چې کوم ټیم د ایگزیکټیو کونسل د کم گورنر جنرال غچول، یعنی چې کم گورنر جنرال په پروینسز کې چې خپل ممبرز ټاکل کنه پاغه کې و انډینز ته 3 ریپرزنټیشن ورکول. حالانکه پاغه کې د په لکنو پیکټ کې د مسلمانانو چې کم ډیماند او د کانګرس چې کم ډیماند هغه پورا نو کوي، خو بهرال 3 ریپرزنټیشن نه په ایگزیکټیو کونسل کې په ورکول وچاته ور مخ خو یو دانه ول وسه ور درې کولو. و
مسلمانان چې په دې کې مسلمانانو او سوري او انډینز ته ورکول چې په هغه کې د کانګرس او د مسلمانانو خپل شیر ولو چې او دا سلیکټ کېدل په گورنر جنرال باندې گورنر جنرال سلیکټ کول او بیا د پروفیشنل اسمبلیز ممبر وو او دویم تر ټولو ډیر امپورټنت چې دی بای کیمرل لیجسلیشن جوړ کړي فارمولیټ کړي د دې څه مطلب بای کیمرل لیجسلیشن یعنی بای کیمرل یعنی ټو لیجسلیشن لیجسلیټیو اسمبلی جوړ کړي یو کونسل اف سټیټ یې کوي چې هغه چې 60 ممبرز یو 60 ممبرز یو چې 15 کال دورو یعنی 60 ممبرز یو او 15 کال دور کوي کونسل اف سټیټ یو چې لیجسلیټیو اسمبلی کله چې هغه 145 ممبر کو د پروینسز ده او 3 ایئرز یې ټینیور ورکړي او بلې چې د سلف ګورنمنت هغه چې کوم په منټو مالی ریفارمز کې وسم هغه رقم دي بیا ډیسټریبیوشن اف اورز دا فزینګ کړ دا یو ډیسټریبیوشن اف اورز یو ډیرکی سیستم د دې دوه شان په مابین کې تاسو کنفیوز کیږي فزینګ کې دی وسله ورته اکټیو سر په خلاص کې ګورم ډیسټریبیوشن اف اورز وچې تل کیږي ډیسټریبیوشن سره کوم کې پاورز دا ته ول کیږي چې د صوبې او د وفاق کم اختیارات چې دا سره جلا کو یعنی مثال کې تور پر لکه تاسو چې د کوم صوبایي اسمبلیز د دې اختیارات او چې کوم چې زموږ د قومي اسمبلی چې کوم اختیارات نو د دې مثال هم دا رقم دی یعنی د کونسل اف سټیټ اختیارات او د لیجسلیټیو اسمبلی اختیارات پر لجلا کولو صوبایي اسمبلی تی هغه اختیارات ورکول چې هغه پایدې کمی یعنی ما از لیست پروفیټ پایدې هغه دغه ورکول پاورز ورکول و وفاق ده یعنی کونسل اف سټیټ ته پاورز ور زیات کولو سره کم لکه مثال کې تور پر او پروینسز کم ورکې لکه انډستریز ورکې لکه مثال انډستریز ورکې ایجوکیشن ورکې لیست په ټالنګ ایجوکیشن په سب کانټیننټ چې دوی چیرې د کوم خواوي چیرې دوی کالجز یونیورسيټي نیولې او و سنټر ته کم پاورز ورکول و سنټر ته مثال کې لکه پاور ورکو فارن ورکو خارجي اختیارات ورکول د ریلوی ورکا فورستي ورکل لکه ملټري ورکل ډیفنس ورکل دا اختیارات ورکول او پروینسز ته یعنی ډیسټریبیوشن اف پاورز د صوبې اختیارات جلا کولو او د وفاق اختیارات جلا کولو کونسل اف سټیټ اختیارات جلا کولو د لیجسلیټیو اسمبلی اختیار جلا کولو لیجسلیټیو یعنی صوبایي اسمبلی شي اختیارات جلا کوي اول اپوینټمنت اف کمیشن یو کمیشن وټاکي چې هغه بل لاس کاله بعد پر داوچ کم نیو ریفارم زیاده چیمز فورد چې کوم ریفارمز راغلي دي د دې باندې به یو ریپورت جوړوي و به ګوري چې باید دا کامیاب سنس کامیاب په دې کې ډیفیکټ شي په دې کې پوزټیو امپیکټ شي نو پر دې باندې به یو پورا یو ریپورت جوړي نو د دې لپاره اپوینټمنت اف کمیشن هم د دې لپاره جوړ کړي اوس راځو ډایرکي سیستم ته ډایرکي سیستم چیرته ول کیږي ډایرکي سیستم ته ول کیږي چې مثال کې تور پر ډیسټریبیوشن اف پاورز خو موږ دا ویلې چې مطلب د صوبو او د وفاق اختیارات سره جلا کو او صوبو ته هغه اختیارات ورکو چې هغه د خاص پایدې نه ویلې ټیکس د کمزوري ډپارټمنټ څخه ورکولو او سنټ وفاق ته د زورور ډپارټمنټس ورکول کریلوي سر ډیفنس لو ایریګیشن سو دا وغیرہ وغیرہ دا رقم چې د امپورټنت پاورز ورکولو و چیرته و کونسل اف سټیټ ته اوس دا خوغه صوباو وفاق پر لجلا کو دا زه تاسو په دې باندې ډیټیل وایم چې په داش دوه شانو کې او دا تر ټولو امپورټنت شی دی په داش شانو سر خلاص کی په دې وجه باندې دا ډیر زیات کمپلیکیټډ او لوجیکل پوینټس دي یو چې د سیستم اوس راځو سیستم اف ډایرکي سیستم ته تل کېږي چې دا د صوبو مطلب یو ورخه وفاق کو د صوبو اختیارات سره جلا کو وز په صوبه کې چې کوم اختیارات درکړي دي یعنی تاسو انډستریز درکړي دي ایجوکیشن درکړي په دې کوم دی ګوري چې کوم په تاته د صوبې اختیارات درکړي دي په دې کوم چې کوم هغه شی اختیار لږ گزاره کوي هغه وچاته ورکو گورنر جنرال ته ورکو چې گورنر جنرال بیا خپل سکریټریز دي هغه د صوبې د اسمبلی ممبرز دي واغه ته ورکول هغه چش کوي اډمنسټر کوي هغه لیډوي یعنی یو چې هغه تول کیږي یو ریزرو سبجیکټس ورته کیږي یو ترانسفرډ ریزرو سبجیکټس یعنی په ډایرکي سیستم کې دوه سیستمز دي دوه سبجیکټس دي په ډایرکي سیستم کې یو ریزرو سبجیکټ دی یو ټول کې ترانسفر سبجیکټ ریزرو سبجیکټس دا ټول کې چې هغه برټش سکریټریز دي چې هغه د صوبایي اسمبلی ممبرز دي هغه لیډوي یعنی لکه د صوبې اوس د صوبې پولیس راځي کنه د ایریګیشن راځي فورستي راځي دا و ریزرو سبجیکټس ته ورکول یعنی هغه به د صوبې کوم د برټش سکریټریز هغه لیډوي چې هغه د اسمبلی ممبرز وي دویم چې د ترانسپورت سبجیکټس دي د صوبې هغه پاورز دي چې هغه بالکل لکه مثال کې ایجوکیشن سو لکه انډستریز ولا لکه یو بل داسې
پوسټل سیستم سره دا بیا وسوبو ته ورکول وسوبي ممبرز ته ورکول چې هغه د اسمبلی ممبرز وي. نو اوس دا د ریزرو سبجیکټس چې کوم ممبرز دي دا غو چې کوم اختیارات اول اختیار د دې خو لیډي څوک لیډي د ریزرو سبجیکټ هغه د برټش سیکریټریز دي چې د اسمبلی ممبرز دي داغه خو هغه دوه شان دي. یو دا چې د سیکریټریز کوم دي د برټش ته دا د اسمبلی ته جوابدار نه دي یو جواب نه کوي کم کار چې کوي د خپل اختیار د کوي او اسمبلی ته جوابدار نه دي انسربل نه دي. او دویمه خبره دا د دې 15 کال ټینیور کوي 15 کال دا ور دي یعنی د دې اسمبلی ټینیور کوي د برټش سیکریټریز دا دوی خبر دا د ریزرو سبجیکټ او راځي ترانسپورت سبجیکټ په صوبه کې هغه اختیارات چې هغه بالکل پیدا نه لري اچ پیدا درلود هغه ریزرو سبجیکټ ورکو چې برټش سیکریټریز لیډوي اچ فائدہ نه لري لکه فورستیس ولا سوري لکه انډستری سوري لکه ایجوکیشن وغیرہ چې سو دا وچاته ورکلی او برټش اسمبلی سره ورکلی یو خبر دایته ورکلی او برټش اسمبلی ممبر سره ورکلی. اول دویمه خبره دا چې دا خلک چې دا برټش سیکریټریز ته او برټش ګورنمنت دا جواب دی کاغو هر سوال جواب جن کوي کدا د ټول چې بایته ایجوکیشن پیسې پر کومه ځای خرڅ کړه تا د انډستریز د لپاره چې شو کو تا وکو نه دی وکړو دا جواب جن کوي سي برټش سیکریټریز هم جن کوي سي د برټش ګورنمنت هم جن کوي سي دا یو خبر. او دویمه خبره دا چې د دې ټینیور چې کوي هغه کړه 3 کال کوي چې شي د دې ټینیور چې کوي هغه یې کړه 3 کال کوي. نو ته سوچ ولګو دا نو څه لیمیټډ پاورز دی یو معنا نه لري یو واره د 3 کال کوي یو واره خو د مین پاور چې دی و سنټر ته ورکو بیا چې د پروینسز مین کم پاورز دی په ډایرکی سیستم کې دی یو ریزلټ کې بل د ترانسپورت کې په ترانسپورت کې دی برته انسربل کولو او ټایم دی ور کم کړي خیر دا ټول کېږي ډایرکی سیستم په ډایرکی سیستم کې ریزلټ سبجیکټ او په ترانسپورت سبجیکټ بس تاسو سر خلاصوي. او اوس دغه شی ته ګوري چې دغه فیل ولس ناکام اوس د مونټیک چم سپورت ریفارم ناکام په دا وجه سو یو خدای خبره ده چې و گورنر ته ډیر زیات اختیارات ورکوم یو خبره دویم خبره ده او پروینسز ته لیجسلیټیو کونسل ته بیخي ډیر لیمیټډ پاورز ورکو یو خبره بیا په پروینسز کې بالکل انجسټس بې انصافي وکړه یو خبره. درېمه خبره دا د کولیکټیو چې کوم ریسپانس د آل انډیا مسلم لیگ د یا د کانګرس د هغه چې کوم ریسپانس بالکل نه د نوټیبل غسنولو خاص بس دا خود به خود غز دا فیل سو مونټ چم سپورت مونټ چې کوم ریفارمز دا فیل سلو. خلافت موومېنټ لرازو دا په 1919 کې شو خلافت موومېنټ وایو څه ده چې کوم ټیم ورلد وار 1 چلو سلو نو پدې کې چې وو د سنټرل پاورز یا الارټ فورسز په مابین کې نو پدې کې اوټامن امپایر چې ولو دا چې جرمني سپورټ کوله برټش سب کانټیننټ چې ولو هغه برټش سپورټ کوي نو چې کوم ټیم به جنگ بداشه به انداز د باندې لوړ چې کوم ټیم د برټش غټي او پدې کې به جرمني ماته خوري نو پدې کې بیا برټش راولار سلو چې کوم مسلمانانو ولو د سب کانټیننټ ته دا راولار سو دا یو سټرګل چالو کړي دا ویل ډیمانډ چالو کړي چې کوم ټیم جرمني برتانیا جنگ وکړي دی اوټامن امپایر ته تاوان نه رسي. نو په هغه ټایم کې دغه شی ولو چې اوټامن امپایر تل کې سیک مین او پیرو په ول کې دی اوټامن امپایر ته چې شول کې دی سیک مین اف یورپ هغه په دې وجه ورته کېدی چې د دې کوم لیډرز بالکل ناکام ولو کمپټیټیو نه ولو ټیلنټډ نه ولو په دې کې نیو ریفارمز نه وو نیو لیډرشپ نه ولو په دې کې سیک مین اف یورپ ورته کېدی. نو ځکه خلافت موومېنټ په دې باندې چالو چې کوم ټیم برټش ګورنمنت جنگ وګټي نو دی به اوټامن امپایر ته تاوان نه رسي. نو په دې کې چې شولو د چمین فورسز ولو الارټ کوم فورسز او گریس ولو برټانو فرانس ولو د راولار سو چې کوم ټیم اوټامن جنگ ختم سول په 1918 کې نو دی بیا راولار سو په مابین کې سایریا او لبنان اګریمنت وکړي سایریا او لبنان چې ول هغه فرانس ته ورکړو عراق او جاردن شو هغه برټش ته کو سمرینا او ایس ټیریس شو هغه وډ وی ګون ټو دی گریس وګه او گریس به ورکول نو دا اګریمنت وسنو پدې کې د دې د بچاودو د پاره د دې د بچاودو د پاره راوشیا او سنی چول هغه خپل موومېنټ چالو کې چې بای خلافت موومېنټ د مسلمانانو یو سنټرل چې کوم خلافت د ته پتی نقصان نه ورسوي نو دی موومېنټ چالو کې موومېنټ په د خلافت موومېنټ د یعنی خلافت اوټامن خلافت ول کېږي خلافت عثمانیه چې کوم دی ورته وای نو د دې په حق کې د تحریک چالو کې چې بای ته بودیه ته نقصان نه رسوي.
نو په دې کې مولانا عبدالباری چې ولو د چې کوم خلافت مومنټ چالو کړی په ممبئی کې نو دا چالو کې چې بای د پکار دا چې د خلافت مومنټ موږ یو ارګنایزیشن کې بدل کو نو دوی راولار سو مختلفه برانچز په مختلفه برانچز په برصغیر کې خلاص کول او په دې کې کانګرس هم د دې ټوټل سپورټ وکي کاندي د دې اصل کې ډیماند شو ډیماند زدا غولو چې بای خلافت چې په خلافت وکړ نه خلافت هغه رقم ریږي او په دې کې چې کم مقدس ځایونه دي د خلافت مومنټ ته پاغه به کار نه لري او د ترکیه په جغرافیه به کار نه لري هغه رقم به هغه رقم به د ترکیه یا د خلافت عثمانیه چې کومه جغرافیه د پاغه به کار نه لري هغه رقم بریټین ساتي نو د چې کوم برانچز جوړ کړو مولانا عبدالباری نو چې خلافت مومنټ کم ټیمه پر مخ باندې لاړی نو بیا څه چمو کله دی راول سو ډیلیګیشنز جوړ کړو نو دا ډیسیژن وکړي چې بای راسه ډیلیګیشن جوړ کړو ډیلیګیشن څه چمو کې یو دوه ډیلیګیشن جوړ کړو یو بزید د بریټی د پرایم منسٹر سره بملاوي شي هغه ته د خپل د درې ډیماند زې څلور ډیماند چې کم دي هغه ورته دي او بیا دویم ډیلیګیشن مدا کوي چې هغه بزید د وایسرای سره ملاقات کوي نو بیا چې کوم ټیم میشن چې د پرایم منسٹر د ملاقات چې کوم میشن شو هغه مولانا محمد علي جوهر هغه لیډ کوي چې کوم د کوم ډیلیګیشن ول هغه ناکام وسلو نو بیا چې د ناکامۍ بعد بیا د کوپریشن موومېنټ چالو کوي په 1920 کې په ممبئی کې دا سوچ دا فیصله وکړه چې نن کوپریشن یا سیول ډیس اوبیډینس په چالو کوو په 1920 کې دا فیصله وسو په ممبئی کې نو د دې کوم ټایټل زولو د دې ټیکسي زولو د پولیسو د پولیس سماج او نو چې کوم د ټیکسي زولو د ټیکسو سي انکار وکړي د دې کوم ټایټل زور کول سي هغه بایکاټ ته ټوټل یعنی سیول ډیس اوبیډینس چالو کړي بایکاټ چالو کړي اته کې مولانا عبدالکرام او مولانا عبدالباری خو غسو سب انډین سب کانټیننټ غزداول چې باید دارول حرب دی بعد د پریر درځي مایګریشن جوړ کوی څوک انډیا له افغانستان ته لاړ څوک چیر لاړ خو افغانستان له چم ډیر کسان کور نه پات سو دوري بیا د غازی عبد الله خان دا ورولو هغه جلا یو کیسه ولم ماجرین ایواره ویلکم کولو بیا یعنی مطلب د سختي یعنی سویکسیس یعنی په دې کې مسلمانانو حالات ډیر بدتر سلو نو په دې کې بیا سره کوم سو رایز او مصطفی کمال پر سکرین باندې رالي ترکی جوړ سول ټریټي اف لاسانه جوړ کړ ټریټي په 1923 کې د خلاف مصطفی کمال او د الارت فورسز په مابین کې وصول د ټریټي اف لاسانه هغه دا کې چې بای ډیملټرایزیشن زون جوړ کړي نیویګیشن شپس فار کامرس ترو د سټیټ واز اوپنډ یعنی دا اګریمنت اوس لند خبره ده چې بای دا اګریمنت اوس مصطفی کمال را اوټمن امپایر ختم سو ترکی اسټابلیشډ ول نو په دې مابین کې بیا خلافت مومنټم پر ختمېدو باندې رالی چوري انسټنټ رالی او دغه پولیس تاړي ته ور واچول سول پولیسان پکې وسول سول ګاندھی چونکې د عدم تشدد په فلسفه حمایتي ول نو د چې کم ټیم تشدد پکې ویل بس ګاندھی هم ویډرا سول د خلافت مومنټ حمایت پرې شوی په دې کې مولانا محمد علي جوهر سلو ډیر نور دا رقم لیډر سلو چاغه ونیول سلو ترکی جوړ سول او خلافت عبد الشیکم د اخري خلیفہ ولو خلیفہ عبد المجید هغه ډیسمس سلو مصطفی کمال شو ترکی پریزیدنت جوړ سلو نو خلافت مومنټ شو اختتام ترالی په بریټیش کې په ترکی کې هم او په سب کانټیننټ کې هم د دې مین وجه دغه شی ولا چې نان کوپریشن مومنټ شو یو خدغه چې نان کوپریشن مومنټ هم نقصان ورسوي دوری چور انسټنټ چې دا کم دی پولیس والا پکې وسوځل په د پولیس سټیشن کې دا ول خلیفہ مجید دغه ډیسمس کې د ترکی خپل یو انقلاب رالی ترکی اسټابلیش شول مصطفی کمال رالی خو بهرال دغه یو شی پوزټیو امپیکټ دغه شی ول چې د مسلمانانو چې کوم سیاست او پاغه کې لوش روح تازه سول په سب کانټیننټ کې مسلم نیشنلزم یو ولش پر مخ لاړی نیگیټیو امپیکټ دا و چې په دې کې د ګاندھی کوم پاپولریټي ول هغه ډیره زیاته سول هجرت مومنټ کې د مسلمانانو ډیر تاوان نقصان وصول او دغه ماخر سټیج د مسلم هندو یونایټډ چې ول هغه کولیپس ول ختم سول راځو سیمن کمیشن ته راځو په 1928 کې سو چې کوم ټیم مونټیک چمسفورد ریفارمز رالو نو پاغه کې دغه لیکل شوی چې بای یو کمیشن به جوړیږي چې هغه به د دې ریپورت کوي چې د مونټیک چمسفورد پر روان لاس کال کې به دا ریپورت جوړوي چې بای دا کام په سکسسفل دی یا فیل دی نو په دې کې خدا کمیشن خبر ولا په دا کې کمیشن کې به دا و چې په دې کې به د انډین زمبي ال انډیا مسلم لیگ ممبرز بمبي د کانګرس د بمبي او د بریټیش دمبي خو مګر په دې کې دغه چې کوم ټیم سیمن کمیشن رالی نه
چې سیمن کمیشن رالی په سیمن کمیشن کې یکړ لس 7 ممبرز ول هغه ګرد برټیش ول په دی وجه د ګورا کمیشن مول کیږي نو ګورا کمیشن تل کیږي دا لیډوي چې جان سیمن لیډوي په 1928 کې سب کانټیننټ رالی ک کانګرس او ک آل انډیا مسلم لیگ هغه ټوټل دا ریجیکټ کی په دی وجه باندې ریجیکټ کی چې بای په دا کمیشن په چمسفورد مونټیک چمسفورد کمیشن ریفارمز کې دا خبره سوي چې کوم ټیم کمیشن جوړی چې په دې کې د کانګرس او د آل انډیا مسلم لیگ ممبرز وي خو مګر په سیمن کمیشن کې دا ممبرز کم دي نو اگر د ګورا 7 ممبرز دي ګر د ګورا دي یعنی سپین چې موږ ته وایي نه سپید چمړي وایټ سکین والا نو په دې وجه باندې د کانګرس او آل انډیا مسلم لیگ هغه ریجیکټ کړي بلکې دا مرته ویل سیمن گو بیک نو برته په ریپورت کې بیا دا ورول چې په 1930 کې دا اسټابلیش سلو پبلش سلو په ریپورت کې دا ویل جورج جان سیمن دا ویل چې بای کوم ډایرکټ سیستم دی او ترانسفورد او ریزرو کوم سبجیکټس دي دا بالکل ټرمینیټ سي او یو فائدہ نه لري او یعنی دا په سب کانټیننټ کې دا بالکل فیلډ سلو بیا نه ریپورت جوړیږي چې کوم ټیم په 1928 کې سیمن کمیشن فیلډ سو نو بیا په 1928 کې سیمن کمیشن چې کوم فیلډ بیا لارډ برکن هډ چې کوم دی سکریټری اف سټیټ هغه دا خبره وکړه چې بای پریډ د کانګرس پوسو دی چې دا نه ایکسپټ وي کنه بس کانګرس ولې انډیا مسلم لیگ پر لپاره د خپل پریو پیج نه دی کوي اختیار ورکړه د خپل کمیشن جوړ نیوز جوړول دي په خپل پریو پلیټ فارم باندې نه دی بس د خلافت مومنټ بعد د کمیونټي واغه کولیپس ولا نو په دې مابین کې د چې د اختیار لارډ برکن هډ دا اوپن هاند ورک چې باید خپل کنسټیټیوشن جوړ کړي موږ در کنسټیټ کوو بس موږ خپل درستان کوو بس هغه بس کنسټیټیوشن ته یو کول هغه سره خلاص چې باید کې کانګرس جوړ کړي آل انډیا مسلم لیگ نور پیج دی ډینای جن کوي او کچيري مسلم لیگ جوړ کړي وروره بیا کانګرس نور مني نو به دې مابین کې بیا کانګرس کمیټي جوړ کړه چې موتیلال لال نهرو یا پریزیدنت سو دغه په سربراهي کې دغه سربراهي کې جوړ اسوله نو په کمیټي کې 9 ممبرز په دې کې 2 دانې چولو مسلمانانو نو د دې مين په کلاسز چې شو د نیرو ریپورت هغه دا خبره او تر ټول اول دا خبره وکړه چې تر اول دا شی چې په انډیا کې پارلیمنټري ګورنمنت به نو ریزیډوال پاور چې هغه د سنټر سره وفاق سره به سپریټ الیکټریټ سره بالکل خدم کوي چې په لکنو پکټ کې منلی ول هغه په نیرو ریپورت کې نو منل بای بس سپریټ الیکټریټ دي د پاره نه جوړ کنه انتخابات مینارټیو اقلیت وي مینارټیز وي افیشل لینګویج به وي هغه به هندي وي سنټرل ګورنمنت به پرایم منسٹر به د سنټرل ګورنمنت هډ وي شپږ به د سره منسټرز وي د مسلم ریپرزنټیشن چې 1/4 وي په سنټرل لیجسلیشن کې او مخکې 1/3 ول وسه 1/4 کلو سند به د ممبئی څخه جلا کیږي په ان دبليو اي پی کې به ریفارمز راځي مسلمانانو ریاکشن دا مسلمانانو بالکل د مزاحمت وکي هندوانو ویلکم کولو مسلمانانو په دې باندې مزاحمت وکي چې بای سپریټ الیکټریټ اختیارات په لکنو پکټ کې یا منټو مالی ریفارمز کماته راکړسوي د دې برته تا انکار وکي یو خبره 1/3 ریپرزنټیشن ماته په لکنو پکټ کې راکړسوي تا برته د ډینای وکي انکار دي جن وکړي نو په دې وجه باندې دا بالکل کنډم کوم مزاحمت وکړي چې بای دا قسم منونه د نهرو ریپورت نو په دې وجه کې اعظم ورته ویل چې پرانام وی ویل گو اون سپریټ پاتس نو که دا ځم ورته ویل فرام ناو وی ویل گو اون سپریټ پاتس زما په موبایل کې زما خل چارج پر ختمېدو باندې سولو ما کوشش دا کولو چې تر 1947 پورې ټوټل په یو ویډیو کې ریکارډ کوم سي خو مګر ان شاء الله تعالی دا یو فارت دی ویډیو دا بل لیکچر په بل تر 1947 پورې یې لیکچر فات دی هغه تر 1947 پورې په بل ویډیو کې ریکارډو او دا به د ویډیو دویم پارت وي په دویم ویډیو مر سره وګورئ مهرباني